یو سړی هغه ورځ راغی راتلو به کله کله نو په دې مخ باندې به ریګمال مګلو ډېر خویه مخ یو ما هلکه دا شل دی چې دې ګیرې سره سړی ښه ښکاري او دا پرېږده تا نه مې دا تمه نه وه چې ما به داسې غلطه خبره راته کړې نن درېیمه څلورمه ورځ ده په لاره په مخه راشي سلام علیکم نه کوي نو ما یو ټکی را یاد شو دام واورئ دا ګیر خریلي دا سپین ډکي دي الله وایي ان الله یستحیي من ذی الشیب المسلم الله وایي زه به په قیامت کې د دې سپینو ډکو نه حیا راځي چې دا به جهنم ته څنګه لېږم نو خدای له خو د دې سپینو ډکو نه حیا ورځي او تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدای نه حیا نه درځي نو بس یو ټکی به ورته وکړو ما ته چې مړ شو په قبر کې پروت نو خلک به وایي چې د دیلی سادو مړ دی د دیلی سادو د پنډتان نه هغې هم داسې خوی بلکل نو مونږ دا مړي چې په کټ کې پراته ته به وایي چې د دیلی سادو مړ دی نو عزیزانو الله دې فضل وکړي نن ملک د الله په عظیم گرفت کې دی خدای غیبی انقلاب راولي غیبی انقلاب او د دې ملک قانون قرآن کې د دې ملک فیصلې په قرآن کې خدای دا ملک صحیح مسلمانان کې خدای دا ښځې چې کومې په شرمونو شرمېدلي دي خدای دوی ته هدایت وکړي په کورونو کې کېنه او که هدایت په تقدیر کې نه یا الله د چرګو مرض پې راولي چې نیمې ښځه پاتې نه شي او ټولې مردارې شي عزیزانو تفصیل ډېر اوږد دی خو کومه ورځ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات وه 12 ربیع الاول دروازه وټکېده بی بی فاطمه دروازه کې چوکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ډېر خطرناک سړی بهر ولاړ دی او ډېر هیبتناک دی حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بچیا دا خطرناک او هیبتناک نه دی دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کړي او میندې به دې کونډي اجازت ورته وشو هغه ته چې دننه راشي حضور صلی الله علیه الله پاک دې امان راکړي د سا وتو په ټیم کې چې کوم تکلیف وي د هغې مثال بیا د دنیا هېڅ تکلیف ته نشته چې دا سا په کوم تکلیف وځي نو انشاءالله ټول به ترې خبرېږئ او پته به درته ولګي دغه وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت دا دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدای زه په تا سره پناه غواړم دغه تکلیفاتو د موت نه دغه وخت کې بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها شاته ناسته وه او د پیغمبر سر د هغې سینې ته اډانه و بی بی عایشه فرمایل به چې ما په خپلې زندګۍ کې د زنکدن سختي چې د پیغمبر لیدلې ده نو ما داسې د بل چا ونه لیده نو عزیزانو سکرات د موت چې دي دوه څیزونه ډېر زیات سخت یو د زنکدن وخت چې دې ته سکرات د موت وایي او یو د قبر ړومبۍ شپه په کومه ورځ چې ته ښخ شي او ړومبۍ شپه پرې راشي په دغه ړومبۍ شپه په قبر کې سالي الله دې امان راکړي حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو چې وفات شو ابوبکر صدیق پسې سړی لاړو چې راشه حضور وفات شو ابوبکر صدیق په منډه منډه راغی کور ته چې ورننوتو نو پې ورپرېوتو او په ژړا شو او دا الفاظ یې وویل چې وا محمدا ومحمدا وحبيبا وخليلا دا الفاظ وی او ورسره پروتو چې ومحمدا وحبيبا وخليلا حضرت عمر چې بار واورېد چې حضور وفات شو توره راوویسته او وی چې کچا وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په دې توره به سر پرېږدي
بالکل د عمر فاروق دماغ کار پرېښود چې دا ټکی به هم نه وایي چې حضور وفات شو. توره رایستې ده او بار په کوڅه کې ولاړ، خلق ورله. ابوبکر صدیق را پاسولو چې راشه د عمر دماغو باندې څه چلو شو، اوس به قتل عام جوړ شي. په منډه راووتو او حضرت عمر د لاس نه ونیو او جومات ته یې بوتلو. ټول صحابه یې داسې کېنول او تقریر یې ورته وکړو چې وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اے صحابو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسولو، دنا مخکم ډېر رسولان تیر شوي دي. که پیغمبر مړ شي یا قتل کړی شي نو تاسو به دال جوړوئ. پیغمبر خو یو مشن ته راغلی و چې هغه دینو د الله تعارف خلقو سره کول او د خدای دین خلقو ته ښودل. مکمل شو. الیوم اکملت لکم دینکم کې تکمیل د دینو شو. واتممت علیکم نعمتی کې تکمیل د نعمتونو شو. ورضیت لکم الاسلام دینا او غوره مې که تاسو لپاره اسلام ازروی دین. تر قیامته پورې به دا چلي، بل به نه. قرآن به د مسلمان قوم قانون وي او پیغمبر به د مسلمان قوم رهنمایي. تر قیامته به دا رهنمایت وي او دا قانون دی. کوم قوم چې خپل نظام زندگی قرآن ګڼلی دی هغه قومونه عزیزانو ختم شو. اوس تاسو په دې خپل ملک کې وګورئ، 50 کاله وشو، تاسو چرته دا لیدلی دي چې د چا سره تنازع راشي او دواړه ډلې ووایي چې راځئ چې په قرآن فیصله وکړو؟ د ورځې ما نه چې کوم تپوسونه کېږي پناه په خدای ده. تر دې پورې پرون یو سړی راغی چې په ځمکه هم تنازع ده، مولانا صاحب درته بیان کوم که په شریعت کې ګټم نو ملګری مې وایي چې په شریعت یې کوو. که ګټم خو شریعت ورسره کوم او که نه نو نه یې کوم. که ګټم خو ټیک ده او که نه یې ګټم نو بیا د پیرنګي قانون ته ځم. دا هم واورئ د کومو سیاسي پارټو چې حکومت راغلی دی په دې پاکستان باندې، د کومو سیاسي پارټو هغه به د دې آیات په ضد کې وي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. درې فتوی قرآن لګولی دي، درې فتوی چې د هغه چا چې په لاس کې راشي او د ملک قانون بدلولی شي او وینک هندوستان مونږ سره آزاد شو، د پیرنګي قانون یې پیرنګیانو ته رخصت کو، خپل هندو قانون یې جوړ کو. چین مونږ نه وروسته آزاد شوی دی، د انګریز قانون یې رخصت کو، خپل چینی مذهب قانون یې جوړ. مونږ 50 کاله وشو چې آزاد شوي یو، زمونږ قانون همغسې د پیرنګي دی. اوس درې فتوې قرآن لګولي دي. ومن لم يحكم بما انزل الله، څوک چې فیصله په هغه قانونونه کې چې کوم ما نازل کړی دی، فاولئک هم الظالمون، الله وایي دا ظالمان. فاولئک هم الفاسقون، الله وایي دا فاسقان. فاولئک هم الکافرون، الله وایي دا کافر دي. درې فتوې په قرآن لګولي چې د ملک نظام بیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. پیغمبر فرمایي چې تاسو کې هر سړی شپونکی دی، هر سړی در کې شپونکی دی او هر شپون نه به د خپلو چیلو پوښتنه کېږي. نو هر سړی د کور شپون دی. زه د کور شپون یم، شپون معنا مشر د چیلو. که زما ښځه ورانه وه ما نه به یې تپوس کېږي، که زما لور ورانه وه
ما نه به تپوس کی کما د بچو تربیت صحیح نه کړي او د دین په لار مې نه چولی نو ومن لم يحكم بما انزل الله ستا په کور کې تنازع پیدا شو ورور سره خور سره وخت تبا فیصله ته قران ته کېږي تبا عدالت ته نه ځي او بیا دا عدالتونه دا ورشي دا مخامخ کوڅه چې د دې کوڅې هغه سر کې یو وړوکی کور دی هغه کور د دې کمیټې د اوبو نه پریوته چې پریوته نو هغې په کمیټې دعوا وکړه 15 کاله وشو د 50,000 روپو دعوا یې کړې وه چې د دې کور کې زمونږ د کمیټې نه 50,000 روپو نقصان شوی هغه د 50,000 روپو نقصان 15,000 ججان په بدل شو تر اوسه فیصله لا نه ده شوې دا مجسټریټ دی او دا سیشن جج دی او دا های کورټ دی او دا سپریم کورټ دی او دا پرانه زار پسې کور به د هغه پلار او د نیکه وران شي او خلاصېږي بنا تاڼې ته به ورشي صاحبه ایف آی آر دا ایف آی آر د پیرنګي قانون دی نو عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی صحابه را جمع کړه او ورته ویلي چې ترکت فیکم امرین اے صحابه دو سیزونه مې در کې پرېښول کتاب الله و سنتی یو د خدای قرآن او دویم زما حدیث ان تمسکتم لن تزلوا که په دې تاسو منګولې ولګولې نو چرې به نه ګمراه کېږئ قرآن او حدیث که ستاسو دستور العمل شو نو چرې به نه ګمراه کېږئ نن تھرو آؤٹ خپل ملک وګوره د څه قسم عذاب په ګرفت کې دی د کوم قسم عذاب په ګرفت کې دی ښځې او نر زوړ او ځوان وطن ته وګورئ دا دکانداران وګورئ چې دا بېغمه به ناست د ښار دکاندار له به چې ورغې سودا به یې اخېسته لکه لږ ارزانه راکړه مخکې تېر شه خر په شان شکل دي ویل به که نه څه بلا والي سودا به ترې اخېسته مخکې تېر شه خر په شان شکل نیولي 2 میاشتې وشوې چې د الله په عظیم قهر ګرفتار دی فوج ورپسې دی او پاڼې ورسره دي چې ټیکس به د دې چې دومره ورکې د دې به دومره ورکې ها 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 ما وی خدای دې پرده ساتي چې چېرته بل ټوکې پکې راونه باسي چې دا کونه دې ناپ کومه چې څومره دې کونه دومره به ټیکس ورکړي خدای دې دا پرده وساتي یو حال جوړ نو عزیزانو د دې ټول مشکلات او مصیبتونو وجه څه ده قسم په خدای دې که بله وجه شته سوا د دې نه چې تاسو الله پرېښی دی او د الله دین هم پرېښی دی نو خدای تاسو په قیامت کې به هم دا سوال جواب در چې یا الله ګناهګار او مودام نه ورته به وویلی شي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها د چمچورۍ بچیا کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها ما خپل قانون در لېږلی دنیا ته او تا شاته وغورځول کذلک اليوم تنسى تا زما قانون هیر کړی الله به ورته وایي نن تم زما هیرې یا الله توبه یا الله توبه چې د حشر په دغه میدان کې خدای راته وایي چې ته زما هیرې خو زما د پلار او د نیکم بیړه تباه شوه که نه بیړي مغرقه شوه که نه چې خدای راته وایي چې ته زما هیرې نو عزیزانو یو خبره واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غرض لا الله را لېږلی و په 23 کاله کې هغه قانون مکمل شو او 63 کاله عمر کې وفات شو او کلیر کټ حکم یې وکړو چې ترکت فیکم امرین 2 څیزونه مې درته پرېښي دي کتاب الله و سنتي د خدای قرآن او زما حدیث دا مې درته پرېښي دي که تاسو په دې عمل کولو او په دې منګولې ولګولې نو چرې به نه ګمراه کېږئ همیشه به د الله د رحمت د سوري لاندې یئ او که تاسو قرآن او حدیث پرېښو نو الله به تاسو پرېږدي الله به تاسو